زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ دوستانو. د افغانستان او پاکستان انډر 19 ټیمونو ترمنځ د ایشیا کپ لوبه پرون ترسره شوه او داسې و چې زموږ تمه خو دا وه چې سم سکور به پکې وشي، بیټسمینان به پکې بیټینګ وکړي، بالران به پکې خپل یو څه دغه خپل استعداد ولس ته راوړاندې کړي، مګر خبره برعکس شوه. هغه ځکه ګوره موږ همیشه د افغانستان په کرکټ باندې خبرې کوو، بعضې دوستان یې چې مثلا یا منفي ګوره عقل نه کار واخله، خپل سړی وي دشمن به دې وخاندوي او دوست به دې وژړوي. هر ځل چې غلطي په افغانستان ټیم کې که ملي ټیم کې که د ماشومانو کې موږ نیوکه کوو، مګر په لوبغاړو سره خو موږ دونه ډېر کم کار لرودلی. زموږ اکثره د کرکټ بورډ مافیا سره خبرې ولې هغه د اسلامي نظام راغی ماشاءالله، مګر په اسلامي نظام کې مافیایي خلک چې دي هماغه په کرکټ بورډ کې ناست دي، هغه د انګریزانو خیاران یې و. یو کین ایکسپیکټ ډفرنٹ ریزلټ بای فالوینګ د سیم پروسس. نو هماغسې چې اوس ته مختلف رزلټ په څنګه نتیجه به راشي چې هماغه زاړه مافیا زاړه خلک په دې دغه کې ناست دي، فقط وایي هغه د میرویس اشرف صاحب چیرمن سو، هغه دی هغه بل راغی، خدای خبر چې کومه کاني آزادران هر شی چې دی پوه شوې. تر اوسه پورې ما د دوی خبرې نه دي اورېدلي، ولس ته په میډیا کې مخامخ نه دي راغلي چې کرکټ والا خلکو ته یو ډاډ ورکړي، خبره ور دغه وکړي او څه بس لیکنه وشي لکه د پخوا زمانې غوندې، او بس چار چا درته لیکنه وکړه روره را میدان ته شه کرکټر یې خلکو ته ایکسپلینیشن ورکا چې دا انډر 19 ټیم څنګه سلیکټ شو، په کوم بیسس باندې سلیکټ شو. یو خو ماشاءالله رئیس احمدزی صاحب چې زه وړوکی وم را غټ شوی یم چې کله د افغانستان کرکټ ګورم انډر 19 هم ده نیولی دی، بیخي ټیکه کړی دی که نه. دا ځوانان هلکان دي، نو دلته باید چېرته داسې کس راولي چې لکه سی نور خلک راولي. د اسدالله خان چې دی ډکن ګلیریئر سره دغه وګاټئ، قهرماني وګټله، دا هم ښه کوچ دی، نور به یي. نو زما مطلب دا چې دا وستي شی شو چې هماغه خلک یو هر څه چې نظام هم بدل شي، کرکټ بورډ کې خلک هم بدل شي، همدا خلک پکې تاویږي راتاویږي. په د افغانستان کرکټ کې لکه چې نور خلک څوک نشته دی. موږ غم مه کوه، موږ سره کرکټ کې دغه مو په کار نه دی مړه. کرکټ بورډ کې چې تر څو پر دا مافیایي موږ چې راځو باید ټول د مخې ډیزالو سي. موږ پخوا راشي شرطي خی دی، ټول د مخې باید ختم شي. کرکټ بورډ کې دوی نوی هایرنګ پروسیجر وشي، نوي خلک راشي چې د افغانستان کرکټ ملي شي، چې خلک را پیدا شي. د غریب سړي زوی باندې خالي ویډیوګانې ډکیږي. دلته هم کلاړیانو هغه پخواني مداریانو نظام والا سلسلې شروع کړې، داسې ولیار دی غریب کارت خرڅوي او ویډیو کیمرې والا ورپسې را روان دی. وروره نو دومره هایپ تیشته ورکوئ، دومره پوښتنې مو تیشته شروع کړي درز و مار، او موږ مو ورته خوشحاله کړو چې زه شکر دی چې یو غریب سړی هم راغی، د غریب سړي زوی په خپله غریب دی. ما وی بس دغه غریبۍ پریشر چې څوک هینډل کړي، خو نور پریشر په اسانۍ هینډل کولی شي. او دغه د دوبۍ په پیچونو باندې او په تیر هغه تمریناتي لوبو کې نوي رنزیم وکړي، او دا دی اوس غریب چې دی د غریب زوی چې دی بیرته په بینچ باندې ناست دی. نو د په ځای څوک ناست راغلی دي؟ سلیمان عربزی صفر، کپتان صاحب سلیمان صافای خدای خبر چې د به څه توره کړي چې دی کپتان کړی دی، خو خیر 4 رنزې. بلال سیدي دا لږ ښه پلیر دی، بنګلادیش کې سکور هم کړی، خو خیر د سره ګزاره کوي، صفر یې وکړه پروا نه کوي. اجاز احمدزی 1 رنزې ماشاءالله احمدزی صاحب ښه. اجاز احمد یو بلم اجاز احمد، 2 اجاز احمد دي، لکه چې دواړه رونه ماته ښکاري، یو احمدزی ښی یو نه دی ښی، چې خلکو ته معلومات ونشي. لکه اوس اصغر په ځان باندې ستانکزی ښی او د رور نوم یې کریم جنت سو، د منګل نوم نوروز منګل دی او د رور نوم یې احسان جنت دی. هر څومره چې نومونه بدل کوي موږ مو پیژنو، نه مو پرېږدو مافیا. خدای مو غر کو پرک نه که د افغانستان کرکټ مو تباه کړی دی. محمد اسحاق 9 رنزې، دا محمد اسحاق خو مړه دا 4 کاله 5 کالو راسې انډر 19 ورلډ کپونه هم لوبوي، او پخوانی هماغه ویکټ کیپینګ هم کوي. ځان یې 14 کلن لیکلی، اوس به تیری 19 کلن شوی، خدای نظار شو سره ورکېږي نه، د به هم ښه پخه کړی. ننګیالی خروټی دا لږ گزاره کوي، لیفټ آرم سپینر هم دی او بیټینګ هم دغه کولی شي. دا د کابل ځوانانو سره کابل بازان څه رحمان الله ګربز صاحب ټیم چې هغه بل هغه بابا څه و مړه ایوبي
چې خپله بالنګ ته را میدان ته شو، خپله هم پکې لوبه وکړه د هغوی ټیم. اظهار الله نوید دا لیگ سپینر دی، دا ښه ټیلنټ دی. نور احمد صاحب او دا باقي ښه 250 رنزې ټول ټیم وکړه. هغه کوم کسان چېرته موږ یاد کړي نور احمد، بلال سمی او نوید الله د اظهار الله نوید، دغه درې کسان پکې موږ پیژنده. او خیبر ولی مې یاداوه چې دا به وګورو سترګې په لار یو چې دا به څنګه بیټینګ کوي. مګر هغه د خیبر ولی صاحب چې دی دې میچ کې ونه لوبېده. حیران دی ته چې ولې نه لوبېږي. لکه ته چې یو سړي ته ګوره انډر 19 دا نور پلیران خو تا چې سره ورته هایپ نه ورکړی، د هغه دغه خو د سټایلونه دي، خو د سټاپونه هغه لږ لږ کلیپ کې که نه نو هغې خو خوند کاوه، هغه ښه ښکارېده. مګر هغه غریب چې دی بس هغه دی اوس په بینچ ناست دی. نو زما هیله ده چې همدا پیچونه دي دې نه وروسته بیا نړیوال جام په ویسټ انډیز کې جنورۍ په 14 دی، مګر دې پیچونو باندې باید دغه ته خیبر ولی ته چانس ورکړل شي چې سکور وکړي، چې استعداد را میدان ته شي. دا تیشه شو 0 1 2 3 4 دا به دغه کې لوبی ملي ټیم کې. زموږ خو د بیټینګ هسې مشکل دی، دې کې خو موږ بیټسمینانو ته سترګې په لارو، سپینران زموږ څه کوو تیار موږ سره دومره سپینران دي چې تر څو پورې هغه ریټایر شوي نه بل مشکل نشته. هغه کیس غریب هم په لاین کې ولاړ دی. نو هیله ده چې صحیح ټیم ولوبئ او هغه ټیم ولوبئ، هغه کسان چې استعداد دي، هغه نه چې چا پکې پټ پټ رشوتونه درکوي. ګوره پخواني نظام کې ملک ډاډه اخیسته، دې نظام کې ډېر پټه خلی انډر کور، مګر در باندې راوځي چې راووته که نه کرکټ بورډ کې هم داسې د خپو نه ځوړندی. دا درته وایم ادیب سي نه ګرځي ګوره چې چیرمین دی او دا سی ای او دی او دا کوچ دی، ډایرکټ به د کرکټ بورډ مخې ته داسې ځوړندی ټوله دنیا به مو ګوري. نو هیله ده چې دې کار نه تاسې تیر شئ او صحیح خدمت وکئ. دا ټیم دی، دا د غریب ولس خوشحالي ده دا کرکټ، او تاسې دې خوشحالۍ سره لوبې کوئ، د ارمانونو سره لوبې کوئ. ظالمانو خدای ته به کوم مخ تاسې ورښکاره کوئ. وایي ما خو هم بلا زړونه مات کړي دي، زه بلا په کومو سترګو خدای لازم. تاسې کرکټ کې مافیا یاستئ، که بل چا مثلا وطن خراب کړی دی تاسې کرکټ تباه او برباد که. خدای د هغه بل که فرحان کسکر یوسفزی غر کې هغه هم ښه ورځ به نه ګوري انشاءالله. هغوی غوندې خلکو، عاطف مشل غوندې خلکو، دې خلکو دا کرکټ غر کو پر کوي. او دا بعضې چې دا دن نه اوس ناستې په اسلامي نظام کې هم خالي لګي ګیرې میرې را پرېښودې او کله څوک ورته پګړې وایي، څوک څه شی وایي، مګر انشاءالله که کار مو ونه که نو ختمیږئ به. دا درته وایم. او که کار مو وکړو ځلیږئ به. زموږ هیله ده چې کوم غریب خلک دي دا د غریبانانو ارمان دی چې تاسې سلیکټ کړئ، هغه راشي پورته راشي دنیا یې وګوري، همدا موقع ده. بیا دې نه وروسته چې دی په دغه کې نړیوال لیګونو کې به لوبېږي. اوس هغه ریاض حسن صاحب څومره ښایسته بیټسمین دی، شاټونو ته یې وګوره خوند به درته درکړي. مګر کوم دی هغه دی په غازي امان الله خان دغه کې هم سمې لوبې وکړي. مګر غریب چې دی خدای خبر چې ملي ټیم ته به کله راځي، څنګه چل به کېږي. معلومات به وشي، خو اوس به په ډېر وختي دی یو میچ ته ډېر زیات خبرې نه کومه په لوبغاړو باندې. خو زما په کرکټ بورډ باندې همیشه لږ دغه ځکه دا زه حیران دي ته چې دومره خوارانې دومره ویډیوګانې او دغه جوړوئ، لږ سی پراپر بیټسمینان خو را پیدا کړئ. دې کې خو یو هم داسې بالر نه و چې هغه 150 سپیډ واهه یا اتي شی. دا خو دوبۍ وکټې دي، په دې باندې 52 رنز هغه یو چا پوسټ کړی و چې دا ګرین وکټه ده. قرآن په دوبۍ کې مړه چار څومره ګرین شي، څه به ګرین شي، څه د اسټرالیا پړت وکټه خو نه ده. دوبۍ دغه چې ګرین شي بال په نور ښایسته راځي او سټوک میکران په سمې مزې کوي. مګر بیا هم هغه کوم کسان چې بلال سمی صاحب او نور احمد لکنوال او اظهار الله نوید دې دواړو 6 وکټې واخیستې. دا ټارګټ پاکستان دپاره دونه ګران نه و، مګر 15 اوورو کې 20 رنزې نور احمد ورکړ. ګوره نور احمد انډر 19 کې لوبېږي، دا باید سره انډر 19 کې نور اونه لوبېږي. د یاسم دنیا کې لیګونه لوبوي، د خپل ځان ښودلی دی دنیا ته. هېڅ ضرورت نشته دی چې نور احمد د دې په ځای چېرته بل ځوان ټیلنټ باید را میدان ته شي، بل یو غریب سړي بچی را پیدا کړي چې هغه را میدان ته شي. ځکه د انډر 19 ټول مقصد چې ایکسپوژر وي، چې خلک یې وګوري، چې مختلف اوس دا سکور کارډ موږ دلته ګورو. حیران دي ته یم چې ایشیا کپ په ولې په دغه باندې نشته په ټي وي باندې، مګر په نن سبا 21 سنچري دنیا کې. مګر خیر نړیوال جام به وي
او هغې کې به استعداد معلومات کیږي. نو ښه دی چې یو داسې یو کس د نوره دنیا چې چا یو ځل یو ورلډ کپ ولوبه آی سی سی خو پابندي لګولې 2 نه زیات ته لګولی هم نشي. هغه افغانستان غوندې ټیم د خاطره ځکه چې هغه ابراهیم زادران تیر ځل هم انډر 19 کې بیا ورچولی او همداسې نور. نو دا انډر 19 او دا ورلډ کپ چې دا د ځوانانو حق دی هغه باید را میدان ته شي نوي ځوان ته موقع ورکړي. نور احمد خو اوس اسټرالیا لیګ پاکستان پی اس ال دا نور لیګونه دا لوبې نو دا خو الریډي پیژندل سوې څیره ده. موږ باید دنیا ته نور خلک را میدان ته کو مګر کوچ او دغه داسې ښایسته عکسونه ورسره ایستلي نو کامنټ په دې باندې. نو خیر یو میچ انشاءالله ګورو به چې دویم میچ کې یو ای سره دی. دا کوم ټیم چې دی د یو ای ټیم هم دومره خاص نه دی. هندوستان لوبه ورسره وشوه. هندوستان ورباندې 202 تیارنځې وکړې په مقابل کې چې دی د دوی ټول ټیم په 128 رنز آوټ شو که په څو باندې مطلب دومره سکور یې توره یې ونه کړه یا 128 باندې یو ای والا آوټ شو. سریلانکا بل میچ و هغوی پکې 330 وکړه کویت یې په 49 آوټ کړه. ګوره انډر 19 دی دا دغه د بیټینګ د استعداد وخت دی چې ځان وخی. اوس مثلا د هندوستان هرنور سنگ چې 120 په 113 بالونه وکړه. ګوره دا مطلب څوک چې سنچري وهي هغه پلیئر یي ښه سنچریانې باید ووال شي. یاش دول پکې 63 وکړه. دا راجوردن هریګار دغه قسم خال راونډر ماته ښکاري په 30 بالونو 48 رنځې او بالینګ یې 9 اوره وکړه 40 رنځې 3 وکټې. دغسې ګوره د ځوانان خلک غواړي چې لکه دغسې استعداد را میدان ته شي او هغه د دې ملک آینده ستا کرکټ دې سره ښه کېږي ستا بینچ سټرینث ښه کېږي. د انډر 19 ټول مقصد همدا وي. نو ګورو به بل میچ چې دی سبا نه بل سبا د پاکستان او هندوستان ترمنځ دی بیا د افغانستان او د عربي اماراتو ترمنځ دی. د هندوستان ټیم خو په ظاهره باندې ډېر سترونګ ښکاري معلومات پرې وشي زما په نظر دا چې کوم دغه خو بس یو پیشنټ مقابله وي. ګورو به چې څنګه چل کېږي په انډر 19 او په دې شینو کې زه ځکه پریډکشن نه ورکوم. ګوره توکې به نه ولو هسې چټي ښه د ځانه چې بس تا ووي چې دغه ټیم به یې ګټي او بس کاوې ګټل او که بیلو ده نه. ټیم باید سړی وګوري چې دې ټیم سره څومره ښه بیټسمینان دي ښه میډل اورډر بیټینګ یې څنګه دی فاست بالینګ یې څنګه دی سپینران یې څنګه دي هغې مطابق بیا ته په هغې باندې پریډکشن کوې. نو هغه پریډکشن چې دی که سی راشي سی راغی که سی رانغی موږ ته معلومات کېږي چې اوس مثلا بعضې ورلډ کپ کې موږ پریډکشن وکړو. ګوره په ټول نړیوال جام کې په 2 لوبو کې یو 5 غلط سو باقي ټول سی تلیو. هغه یو کې چې مرتوي چې انګلستان او نیوزیلینډ ترمنځ سمی فاینل و چې انګلستان به ګټي مګر باید ډیرل میچل آوټ کی. که ډیرل میچل آوټ نه کوي نو کار تینې خرابېږي. هماغه چلو شو ډیرل میچل سکور وکړه. تاسې ډیرل میچل نه پېژنده ډېر کم خلکو پېژنده خو همدغسې موږ دغه کې په فاینل کې خو مه تر دې پورې ورته چې اسټرالیا ګټي او اسټرالیا کې به میچل مارش سکور کوي. مړه کوم سړی چې بریو وي که نه کانفیډنټ وي ښه سټایل سره لوبه کوي بال هغه حارس رؤف ورته اول بال وکړه په میډ وکټ یې سې پورته کړه ما وی دا سړی به په آی پی ایل کې هم ډېر خطرناک خرڅېږي. ګورو به انشاءالله. ستاسې ټولو د کتلو شیر کولو نه یو جهان مننه. دا زموږ یوټیوب چینل دی شینواری سپیکس. زړه د خلاصه کش ورکوي سمې سبسکرایب کوي هسې چټي ګورې را ګورې راته ښکاري. ستا په سبسکرایب باندې داسې نه کېږي چې که $1 د زموږ جیب کې راغی نو بس ستا دنیا پې ورانه شوه. صحیح سبسکرایب کوئ. پښتانه خلک یاستئ که په د پښتونخوا یاستئ که د افغانستان یاستئ هم ستاسې دپاره موږ راځو هلته خبرې کوو او موږ د کرکټ شوقیان یو د کرکټ مینوال یو. موږ بورډر نه منو سرحدات نه منو. موږ د مینې محبت خلک یو. سیاست یې په خپل ځای نور شینې په خپل ځای د کرکټ والا خلک چې یو موږ د مینې محبت د اتفاق او اتحاد خلک یو. ګټل چې راځي سیلیبریشن به کوو چې بایلل راځي به برداشت کوو. نن پاکستان انډر 19 وګټله مینهوالو ته ډېر ډېر مبارکي. موږ به هم ګټو که نن نه سبا به یې ګټو چې خپل ټیم کې څه غلطي هغه به ورخیو. زموږ کار هم دا دی که 50 دا ناپوهه خلک جاهلان که راباندې نیوکې وایي ته نه پوهېږې سړی بیا وایي زه دې ولې بلاک کړی یم. په یوټیوب کې هم بلاک کړي هستی 300 نه زیات مو بلاک کړي دي په کیسه کې هم نه یم. مګر سم خلک چې هستی شیر کوئ کش ورکوئ زړه د خلاصه راځئ موږ تاسو سره یو ټیم یو او انشاءالله کرکټ باندې به خبرې کوو څونه چې زموږ وس کېږي. ستاسې ټولو د کتلو نه شیر کولو نه یو جهان مننه. ستاسې رور نجیب الله شینواری د شینواری سپیکس نه په لوی الله مسپارم. خدای په امان. سلام علیکم.